الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى، ما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یما ډیرو محترمو معززو مسلمانانو مومنانو روزدارانو ورونو، د مبارک آیه کریمه چې د مخکینی برخه په تیرو خطبو کې ما تفسیر او ترجمه کړې ده، باقی مانده یې د څو مختصرې کلمې و الفاظ د کتاب الله درته تفسیروم. ومن کان مریضا او علی سفر، کچیرې په دې مبارکه میاشت د روزې کې څوک مریضان وو او یا څوک په سفر کې وو. مریضان خو معلوم دي، وخت چې مریض په خپله فیصله وکوي چې د روزه د ما صحت او 100% تاوان رسوي. مثلا د شکر مریضان دي، چا چې شکر لوړ وي هغه چې روژه ونیسي شکر یې یا ډېر لوړیږي یا ډېر کته کیږي. هره ورځ هر ساعت د دی په وجود کې تغییر او تحول راځي، مرګ ته یې نږدې کوي او شکر نور هم لیونتوب ته وځي. دې کسانو ته چې طبیب اجازه ورکړه چې ته باید روژه وخوري، دی باید روژه وخوري، دته نور د روژې نیولو جواز نه دی. ځکه پروردګار رب العالمین روزه چې په موږ فرض کړې ده، د موږ د عذاب دپاره یې په موږ نه ده فرض کړې چې موږ پې عذاب کا، بلکې د رحمت دپاره یې په موږ باندې فرض ګرځولې ده. او سفرین او څوک چې په سفر ووتل، د سفر دپاره یې شرعي معیار 3 شپې 3 ورځې د اوښ نیمه ورځ میزل دی، او په ننني حساب باندې د 15 کیلومترو مسافه ده. یعنی د کوم ځای نه چې ته سفر پیل کوې
او ځای ته چې ځې هدف دې دی مقصد دې دی د هغې ځایه پورې باید 85 کیلومتره لار باید مکمله شي که ته دې کمه وي بیا نو د تا سفر شرعي معیار نه لري او د روژې د خوړلو جواز هم نه لري د لمانځه د قصر جواز هم نه لري ځکه دلته هغه د سفر اندازه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې 3 شپې ورځې د اوښ په عادي مزل باندې هغه هم نیمه ورځ یعنی د سهار د لمانځه نه بعد تا زواله پورې به دوی سفر کوله دا سفر علمای کرامو چې اوس محاسبه کړی دی تقریبا در اندازه لار په 3 شپو او 3 ورځو کې چې د سهار نه تر غرمې سړی سفر وکوي دا انسان پیاده مزل باندې طی کوي چې هغه لار اوس 15 کیلومتره مساحت لري پروردگار رب العالمین وی فعدة من ایام اخر وقتی که مریض وي ودې خوړله او یا په روژه کې مسافر شولې ودې خوړله بیا به یې بیرته اعاده راګرځوي که دې یوه ورځ خوړلې که 2 ورځ دې خوړلې ده یې 2 روژو اعاده په تا باندې فرض ده خو د روژې مبارکې د میاشتې په وتو باندې باد فرض ده ځکه په دې میاشت کې خو د نورې روژې نیسیا در باندې فرض دي مجرد چې اختر دې تیر کا 3 ورځې د اختر په ورځو کې به روژه نه نیسې 3 ورځې د اختر رخصتي چې تیره شوله 4مه ورځ به خپله قضایي روژه اول په اول نیسې ولی ورونو مې ووی چې اول په اول په ژوند باندې اعتبار نشته دی آیا موږ به 3 شپې نور بیا به ژوندي وي او که به نه وو ژوندي هغه روژې مې چې خوړلې دي هغه به زه د ژوند فرصت ولرم که به یې ونه لرم ته د پروردګار رب العالمین قرضدار یې قرضدار به قرض ته عجله کوي علما وایي وی څوک چې قرضدار وي ښه ډوډۍ دې نه خوري غوړ طعام او غوښه دې نه خوري قرض دې خلاص کا نو دلته ته بنده د الله قرضدار یې ته به نورو شیانو نه ځان پرې راغوې او د خپل قضایي روژې به دې نیسې ورونو د الله قرض به خلاصوې د الله څخه دې وعده کړې چې زه په ډېر اخلاص دې ته عبادت کوم وختې چې دې وعده ورسه کړې په وعده به یې وفا کوې او د عبادت چې دی دا د پروردګار رب العالمین حق دی په موږ باندې څومره احسانات چې پروردګار رب العالمین په موږ باندې کړي دي څومره نیکۍ چې پروردګار رب العالمین دې موږ سره کړي دي تر ټولو نه یې لویه نیکي چې موږ یې په دین د اسلام باندې مشرف کړي یو موږ یې زړونه پروردګار رب العالمین دې دین ته روښانه کړي دي خلاص کړي دي او دو دین ته یې په ډېر شوق او ذوق باندې موږ شوقیان کړي یو چې دا دین موږ په ځان باندې قبول او په ځان باندې عملي کړو دا د الله پاک ته ټولو نه نعمت دی یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر الله پاک ای انسانانو مسلمانانو تاسو ته آسانی غواړي که یې آسانی نه غوښتلی بیا به درته ویلي وو چې په سفر کې به هم روژه نیسې په مریضۍ کې به هم روژه نیسې وګورئ آسانی درته غواړي که نه درته غواړي دین کې سختی نشته ده دین ټول آسانه دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی څومره چې دین آسانه کیږي خلکو ته یې آسانه کوي دین خلکو ته مه سختوئ چې الله به در باندې سخت کا اوس دا آسانی ده وختې چې په سفر ووتلې روژه افطار که هیڅ خبره نشته ده علما په دې کې 2 نظره لري یوه لویه ډله د علمای کرامو وایي وی که سړي ته نقصان نه پېښوي او بې صبره او بې حوصلې نه کیږي او مرض یې نه زیاتېږي او د سفر نه پاتې کیږي په سفر کې یې تاخیر نه راځي وی نیول یې بهتر و افضل دی دلته واک انسانه د تا دی که چیرې تاخیر په سفر کې راتله امور د دنیا د ځنډېدل ناوخته کېدل او یا د مرض زیاتېدله بیا یې ورته ویې ښه مه نیسه او که چیرې تغییر نه کې راتلله
ټول شیان د عادي ورځو په شان انجامولی شولی، بیا یې بهتر افضل نیول د روژې مبارکې دي. او بله ډله د علمای کرام وایي هغه مطلق وایي، وی پروردګار اجازه ورکړې ده چې سفر دې وکړه، مسافر شولې ویې خوره افطار یې که، چې مریض شولې په شرط دی چې مرضي سخته وي، مرض نور هم په روژه باندې زیاتي وی ویې خوره افطار یې که. بهتري په دو کې ده، دا د پروردګار رب العالمین فرمان دی، فرمان یې عملي که، هغه د تا روژې ته ضرورت نه لري، تنها د هغو فرمان امتصال باید وشي. الله وایي روژه ونیسه، یوه میاشت روژه ورته نیسم. الله وایي چې په روژه کې مسافر شولې ویې خوره، ورته خورم یې. الله وایي چې مریض شولې په روژه کې ویې خوره، خورم یې. زه امتصال د امر د پروردګار رب العالمین ادا کوم، خپل ځان ته واک او اختیار نه ورکوم. ومن حکم الصوم، هر عبادت پروردگار چې دی هغه حکمتونه لري. د روژې مبارکې حکمتونه څه دي؟ ولې پروردګار رب العالمین په موږ باندې فرض 29 یا 30 ورځې روژه ګرځولې ده؟ په دو کې لوی لوی حکمتونه د پروردګار رب العالمین غښتلي دي. یو حکمت پروردګار رب العالمین ده دی انه یعرف المرء بمقدار نعم الله علیه. اولین حکمت ده دی چې پروردګار رب العالمین په موږ روزه فرض ګرځولې ده چې مسلمانان د نعمتونو شکرانه وپېژني، د نعمت قدر وپېژني، د نعمت قدردانۍ ته قایل شي چې د الله نعمتونه څومره لوی نعمت دی، څومره لوی رحمت دی. والنعم لا تعرف الا بفقدانها. د نعمتونو احترام او قدر ته هغو پورې څوک نشي پیژنلی تر څو چې نعمت یې لاسه ورنکړي. صحتمند یې، ته د صحت نعمت هیڅ نه پیژنې، هیڅ قدر یې تا ته نه معلومیږي چې صحت څومره لوی نعمت دی. خو وخت چې مریض شولې یا د بل څوک په مریضۍ ولیدل، بیا د دو صحت قدر پیژنې چې صحت خو لویه پادشاهي د پادشاهیو نه ده. اوس هم په روژه کې یو حکمت ده دی چې د دغو خوړلو چکلو آرامۍ د دو نعمتونو قدرداني موږ وپېژنو. نعمت څومره لوی شی دی. خو برعکس د دو موږ 14 ساعته د نعمت نه محروم یو، نعمت نش خوړلی، خو 14 ساعته بعد موږ مطمئن یو چې دسترخوان ښه ډک دی، هر نوع طعام ماته موجود دی، زه به د هغې نه استفاده کوم، خورم به. راشئ د فقیرانو سره ځان مقایسه کوئ. فقیر مسکین بیچاره 14 ساعته نه 24 ساعته وږی ګرځي، 24 ساعته چې تکمیلیږي دی بیا هم اطمینان نه لري چې د ما په دسترخوان څه پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي. آیا د الله د نعمتونو نه به یو نعمت ما ته پیدا شي چې زه دا تنده پې ماته کم، د لوږې معده پې ډکه کم؟ دا روژه د موږ دپاره پروردګار په دې فرض ګرځولې ده چې موږ د فقیرانو غریبانو د لوږې نه خبر شو، دوی د اقتصادي بد حالت نه ځان خبر کو، دوی سره خپل کومکونه وکوو، دوی د دې لوږې نه راوباسو لکه موږ چې په معده په ډکه معده ګرځو، چې دوی هم د موږ سره په دې نعمت کې شریک شي. ففي الصوم معرفة بقمة الطعام والشراب والشبع وريا ولا يعرف ذلك إلا إذا ذاق الجسم حرارة العطش ومرارة الجوع. ترڅو چې وجود د وږې درد احساس نکا، ترڅو چې وجود د تندې درد احساس نکا، هیڅوک د چا د لوږې نه خبریږي، هیڅوک د چا د تندې نه خبریږي. هر وخت چې په خپله وږی شي او په خپله تږی شي، خپل وجود د درد احساس کا، بیا د خار و غریب د لوږې او د تندې د فقر او غریبۍ او د د ذوب د اقتصادي حالت نه ته هلته خبرېدلی شي.
نو الله پاک په دې مبارکه میاشت کې موږ د فقیرانو غریبانو د جسمانی آلامو دردونو نه خبروي چې په هغې باندې رحم وکړو د هغو ته د خپلو مالو نه صدقه و برخه ورکړو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما أو وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی وی پروردگار بالعالمین ما ته جبرائیل امین راولیږه ما ته یې عرض وکړه چې دشته د بطحا د مکې په مکه کې یوه لویه دشته ده چې دې نوم د بطحای مکه ده وی دا زه تا ته طلا ګرځوم پروردگار بالعالمین ورته ووی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې ووی چې دشته د بطحا د مکې چې ده زه یې کولی شم تا ته یې طلا سره زر وګرځوم. قلت یا رب وی ما ورته ووی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې نه یا پروردګار رب العالمینه زه دا سره زر او طلاوې نه غواړم ولكن اشبع یوما واجوع یوما. وی بیا ما ورته ووی چې زه غواړم چې یوه ورځ موړ وم او یوه ورځ وږی وم. الله ورته ووی چې که د مال کمښت وي زه د بطحا دشته د مکې تا ته سره زر طلا جوړوم ګرځوم یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ووی چې نه یا الله زه سره زر او طلا نه غواړم زه غواړم چې یوه ورځ وږی وم او یوه ورځ موړ وم. فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک وختې چې زه وږی شم تا ته به خشوع تضرع وکم تا ته به زاری وکومه وذکرتک او تا به یاد کم چې پروردګار رب العالمینه د ما غم وخوري. دو دشتې نه چې طلا یې راته ګرځوي د هغې نه د ما دا د یوې ورځې لوږې ښه ده چې تا وپېژنم یا تا د نعمتونو شکرانه ادا کمه او د تا نعمتونه را په یاد کم چې الله پاک ما ته څومره لوی نعمتونه راکړي دي. واذا شبعت شکرتک وحمدتک او دومه ورځ چې زه موړ شولم زه به د تا د نعمتونو شکرانه ادا کمه زه به د تا په نعمتونو باندې حمد و ثنا و صفت د تا ووایم پروردګار رب العالمینه. د ما ګرانو ورونو موږ څومره لوی نعمتونه د پروردګار رب العالمین نوشي جان کوو. ماښام د روژه ماتي په دسترخوان باندې د الله د نعمتونو عدد نه کیږي. وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها. کچیری نعمتونه د پروردګار په عدد او حساب باندې حساب کوي د حساب نه وتلي دي تاسو یې نشئ حسابولی. وګورئ په دې روژه کې د روژه ماتي په دسترخوان څو قسمه نعمتونه د پروردګار موجود وي. د پشلمي په دسترخوان باندې څو قسمه طعامونه او نعمتونه د پروردګار رب العالمین حاضر دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وچه ډوډۍ هم نه رسېدله. وچه ډوډۍ د بیبي عایشې نه یې پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پخولو او څه یې په کور کې خوړل. بیبي عایشه وایي وی والله قسم کوم چې د پیغمبر په کور کې په میاشت کې هم دود نه پورته کېدله. دا په څه معنی چې پیغمبر په کور کې په میاشت کې مکمل دیګ نه پخېدله. د ده مبارک خوراک یا څو خرماوې یا یوه مړۍ وچه ډوډۍ وه بل شی دوی مبارکانو ته نه و رسېدلي. نن موږ او تاسو ته د پروردګار کوم نعمت چې نشته دی خو دوی په موږ حالت باندې شکر ګزاره وو.
شکر یې د پروردګار رب العالمین ایستله. موږ ناشکره مسلمانان په دې باران د نعمتونو کې هیڅ وخت چې ماړه شو دسترخوان بند کو د الله شکر نه ادا کوو. ورونو د شکر د ادا کولو پروردګار بیل مثل طعام نه درځنې غاړي. وی هر څومره نعمتونه د ما دي چې نوشیجان کل وی خوره، تنها ما یاد کا په آخر کې ووایه چې د نعمتونه د پروردګار دي په ما یې پیرزوینه کړې ده. او که نه وي ما غوندې نور انسانان هم ډېر دي وږي تږي ګرځي، نور انسانان هم ډیر دي چې په دسترخوان یو قسم خوراک نه پیدا کی، خو د ما په دسترخوان انواع د خوراکونو موجود دي. وقتی چې مور شولې ووایه چې الحمدلله. پیغمبر علیه السلام فرمایی وی د نعمت شکرانه په هیڅ لفظ او کلمه نشي ادا کېدلی. که 200 وارې ووایي چې زه ډېر خوشحاله یم، ډېر راضي یم، الله د تا نعمتونه په ما پرېمانه دي، الله ته د ما نه راضي شي، ته د ما نه خوشحاله، په دې هېڅ لفظ باندې وي د کلمه د شکرانې نه ادا کېږي بدون د دونه چې د 2 حرفه ووایي چې الله ورته اختیار کړي دي الحمدلله. هر نعمت چې ورونو خورئ نوشیجان کوئ په هغې باندې الحمدلله ووایئ. الحمدلله څه معنا ورونو؟ ټول ثنا، ټول صفتونه، ټول ستایشونه، ټولو ژبو کې ټول ښه الفاظ او کلمات چې هغه د صفات او د صفتونو الفاظ او کلمات یې دو ټولو مستحق پروردګار رب العالمین دی. دا څومره کلمې و الفاظ چې تننه په کتابو کې راغلي دي او څومره کلمې و الفاظ چې ته ورځې د قیامت په کتابو کې راځي، یې دو ټولو ښو الفاظو او کلمو مستحق پروردګار رب العالمین دی. زه وایم پروردګار ډېر مهربانه دی، ډېر کریم دی، ډېر رحیم دی، ډېر په ما مهربانه دی، ډېر د عزت څښتن دی. پروردګار رب العالمین ته ټولو نه په ما باندې ډېر د ټول الفاظ او کلمې د ده سره مناسب دي. دوهم العبودیة الکاملة لله. دوهم حکمت د روژې ده دی چې په دو کې مکمل عبادت د پروردګار رب العالمین ظاهریږي. ولهذا نسب الله الصيام الى حضرته. ولی به نه ظاهریږي؟ خوراک په تیاره اتاق کې موجود دی، شراب او مایات موجود دي، د اتاق پردې ټولې بسته دي، زه سخت وږی او تږی یم، هیڅوک مې هم نه ویني چې هر څه خورم او چکم، سخت ضرورت د خوراک ته لرم، سخت ضرورت د مشروباتو ته لرم او هیڅوک مې هم نه ویني بدون د پروردګار رب العالمین، خو زه نه خورم. دا امتصال د عبادت دی که نه؟ زه خاص د الله په خاطر یې نه خورم او که نه وي نور خو مې هیڅوک هم نه ویني. علماء کرام وایي وی په ټولو عباداتو کې رویا داخلېدلی شي، په روژه کې رویا نشي داخلېدلی، ځکه روژه چې ده عمل د زړه دی، دا د بل شي عمل نه دی. نور عبادات چې دي په هغو کې حرکات دي خاص، لکه لمونځ په لمانځه کې درېدل دي، لاس نیول دي، ټیټېدل او پورته کېدل او ماسپښین او مازدیګر او ماښام خاص د شیانو لوستل او قرائت کول دي. په روژه کې هیڅ حرکات نشته دي. روژه چې د زړه عبادت دی. که چیرې روژه هم ونیسي، یہ ټولو خوراکو طعامونه ځان منې کې، خو نیت د الله مینه محبت نه وي، د الله خاطر نه دی، په دې روژه هیڅ نوع اجر او ثواب پروردګار رب العالمین نه درته درکوي. موږ مسلمانان چې روژه نیسو خاص د الله د رضا دپاره وږي وو تږي وو، هر شي ته مې اشتیا وي نه خورو، ولې
چې الله رزنې خوشحاله شي، الله رزنې ناراضه نه شي. زه د الله د خوشحالۍ دپاره روژه نیسم. نو په دې خاطر نسب الله الصيام الى حضرته وتولى جزاء الصائمین بنفسه. نو په دې خاطر په ټول عباداتو کې الله پاک روژه خپل ځان ته منصوبه وګرځوله. وی چې روژه د روزهدار د ما ده، زه روزهدار ته یې اجر او ثواب ورکوم. حدیث شریف ته فکر وکوئ. د موږ ټول کړه وړه عبادتونه او نیک اعمال او اقوال د پروردګار رب العالمین دي، تنها روژه نه. نو ولی الله پاک تنها په ټولو عباداتو کې روژه اختیار کړه ځان ته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ربه. دا حدیث قدسی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي وی پروردگار رب العالمین کل عمل ابن آدم له، ټول اعمال د بني آدم د ده دپاره دي الا الصيام. ټول اعمال د بني آدم دي بدون د روژې نه یې. فإنه لی وانا اجزا به. روزه د بني آدم د ما ده. پروردگار رب العالمین پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د موږ لمونځ، عبادت، روژه و زکات و حج ټول د الله دپاره دي. خو په دو ټولو عباداتو کې الله پاک روژه ولې اختیار کړه؟ وی روژه د مسلمان بنده د روزهدار د ما چې ده دا د ده نه ده، دا د ما ده. وانا اجزا به، او جزا به د روزې روزهدار ته زه ورکوم. پروردګار رب العالمین وایي یدع طعامه من اجلی. ولی طعام د ما په خاطر نه خوري. پروردګار رب العالمین وایي طعام ته ضرورت لري، اشتیا لري، خو د ما د خوشحالۍ په خاطر باندې طعام نه خوري. ویدع شرابه من اجلی. مشروباتو ته ښه اشتیا لري، ښه تږی دی، خو د ما د خوشحالۍ په خاطر هیڅ شی هم نه چکي، د ما خوشحالي غواړي. ویدع زوجته من اجلی. خپلې نکاح کړې ښایسته ښځې ته یې د ورځې ښه اشتیا شته ده، خو نه ورسه یو ځای کي، نه ورسه څملي، نه ورسه کیني. هغه لذت په د ما په خاطر د ما بنده تر کړی دی، پرېښی دی، ما خوشحاله کوي، ما خوشحالي غواړي. ذالکم هو الصوم فی الاسلام. په اسلام کې اصلا دغه روژه ده. علماء کرام د دې نه څو تعریفونه وړي چې پروردګار رب العالمین وایي چې د بنده روزه د ما ده. وی ولی الله پاک د روزه ځان ته اختصاص ورکړه په نورو عباداتو کې. یوه ډله د علماء کرام وایي وی روژه تر ټولو عباداتو نه ښه عبادت پروردګار رب العالمین دی، ځکه په نورو عباداتو کې رویا داخلیږي او په روژه کې هیڅ نوع رویا نه داخلیږي. دوهم قول د علماء کرامو دا دی وی نور عبادات په حرکات و اقوال و اعمالو باندې اجرا کیږي، خو روزه چې ده د په زړه باندې نیول کیږي. روژه د زړه عبادت دی او د رویا نه پاک عبادت دی. نو دې په خاطر پروردګار رب العالمین وی چې روژه د بنده د ما ده او جزا د روژې به یې، حق د روژې به یې، ثواب و اجر د روژې به یې د بنده زه ورته ورکوم. درېیمه ډله د علماء کرامو بیا وایي چې پروردګار د روژه ځان ته اختصاص کړه د بنده. وی په دې خاطر باندې چې د نورو عباداتو اجر او ثواب تعیین شوی دی، یو په اووه، یو په 10، یو په 80، یو په 200 باندې الله د عباداتو اجر او ثواب ورکوي. وی دا اجرونه د ټولو عباداتو په حدیث او قرآن کې بیان شوي دي، خلق پې خبر دي، آگاهي ترې لري. خو د روژې اجر او ثواب چې دی د تنها په ما پورې اړه لري. پروردګار رب العالمین وایي
یې دې اندازې د اجر او ثواب نه هیڅوک آګاهي و خبر نه لري چې زه مې به روزهدار بنده ته په روژه باندې څومره اجر او ثواب ورکوم. وګورئ موږ لمونځ کوو، په کور کې دې لمونځ وکول، هماغه د یوه لمانځه اجر او ثواب درته درکوي پروردګار رب العالمین. خو که جماعت ته راغلی په جماعت باندې دې لمونځ وکوله، بیا پروردګار رب العالمین د 15 یا 28 لمانځو اجر او ثواب درکوي. اندازه د اجر او ثواب معلومه شوه د لمانځه. په نور احادیثو کې قدمونه هم ښودلي دي، هغه اجر او ثواب د لمانځه دی چې ادا کیږي. خو د روژې اجر او ثواب هیڅ چا نه دی تعین کړی. نو په دې خاطر پروردګار رب العالمین وایي چې روژه د روزهدار دماء ده، اختصاص یې ځان ته ورکړه. هیڅوک په دې نه پوهېږي چې زه روزهدار ته څومره اندازه اجر او ثواب ورکوم. دا خاص د الله کار دی. الله به روزهدار ته په خپله اندازه چې څومره یې وغوښتل دومره به ورته اجر او ثواب ورکوي. بله ډله د علمای کرامو محدثین وایي په ورځ د حشر او نشر به د ټولو عباداتو اجر او ثواب د مقربو ملایکو په واسطه باندې بندگانو ته تقسیمي ورکول کیږي. د لمانځه یې، د زکات یې، د حج یې، د جهاد یې، د نیکو افعالو اعمالو کردار. د روژې اجر او ثواب پروردګار رب العالمین په خپل لاس بلا کیفه ورکوي. دا ملائکو ته نه سپاري. د هر روزهدار د روزې اجر او ثواب پروردګار رب العالمین په خپل لاس ورته ورکوي. ټول عبادتونه موجود دي. د جنت دروازو نه یوه دروازه خاصه د روزهدارانو دپاره تعین کړې ده، الریان. الریان د جنت دروازو نه د یوې دروازې نوم دی. په دې دروازه به په ورځ د حشر او نشر هیڅوک جنت ته نشي داخلېدلی بدون د روزهدارانو نه. وقتی چې ټول روزهداران جنت ته ننوځي داخل شي، بیا آواز وشي چایا نور روزهداران پاته دي شته دي، هیڅوک بیا نه راپاڅېږي. یعنی روزهداران ټول داخل شوي وي، بیا بیرته دا دروازه پروردګار رب العالمین بسته کوي. یشرعه الله تعذیبا للبشر ولا انتقاما. الله پاک روژه د عذاب د بشر دپاره نه ده فرض کړې چې دا انسانان مسلمانان پې وځوروي وایي تږي یې کا ولا انتقاما. او نه الله روژه د دې دپاره راوستلې ده چې د موږ نه د 11 میاشتو انتقام واخلي، چې 11 میاشتې په ډکه خېټه ګرځېدلي اوس هم 1 میاشت وږي ګرځوم. نه ورونو، نه د عذاب دپاره فرض شوې ده، نه د انتقام دپاره فرض شوې ده. وانما شرعه الله ایقاظا لروح. الله پاک د روژه په موږ باندې د دې دپاره فرض شوې چې موږ د خپل وجود د بیټرۍ روح چارج کړو پې. د یوه میاشت شپه ورځ موږ عبادت کوو، شپه ورځ نوافل او ذکر کوو، شپه ورځ روزه ورته، شپه ورځ زارۍ کوو. په 11 میاشتو کې نه دومره اندازه عبادت کوو، نه ذکر کوو، نه خشوع ته درو لرو لکه په دې میاشت کې چې موږ ځان ته حاصلوو. دا په دې معنا باندې چې موږ په دې میاشت کې خپله روح چارجوو. لکه بیټرۍ ته چې 24 ساعته چارج ورکوي، موږ هم د روح ته چارج ورکوو. تکمیلوي، مکملوي چې د وحشي وجود او کالبوت 11 میاشتې نور اداره که، کنترول یې که، د بلاریو نه یې واړوي. که چیرې روح چارج وي، روح قوي وي، روح مړه وي، بیا د وجود ډېر په اسانۍ کنترولوي. که چیرې روح وږې شوله، ضعیفه شوله، بیا وجود سرکشۍ ته مخ اخلي، بیا یې هیڅوک اداره نشي نیولی. پروردګار رب العالمین د جسد دپاره 3 وخته طعام مقرر کړی. موږ تاسو سهار چای خورو،
یې غرمې ډوډۍ خورو او د ماخوستن ډوډۍ خورو. په دې باندې ضرورت وجود دی. که یو څاښ یې هم ونه خورو بیا موږ ټمبل او سست او د کار نه لوېدلي یو. روح چې ده د روح دپاره پروردګار ربالعالمین روح وایي چې زه په 3 وخته غذا باندې نه مړېږم نه کار کولی شم. روح د پروردګار نه 15 وارې غذا غواړي. د روح غذا عبادت دی. د روح غذا و طعام ذکر دی. د روح غذا و طعام نوافل دی. د روح غذا و طعام ختمونه او د قرآن دی. د روح غذا روژه ده. د روح غذا حج او زکات دی. د سهار لمونځ د روح چای دی. د ماسپښین لمونځ د غرمې ډوډۍ ده د روح دپاره. د مازدیګر لمونځ د روژې دپاره د روح دپاره 3م ځل د ډوډۍ نوبت دی. د ماښام لمونځ د روح دپاره 4م ځل د غذا نوبت دی. د ماخوستن لمونځ د روح دپاره 5م ځل طعام او ډوډۍ ده. که د روح ته 15 وخته صحیح طعام او ډوډۍ ورکړل په عباداتو دې مړه کړله بیا دا وحشي قالبو ډېر ښه کنټرولوي. هیڅ وخت یې بېلارۍ ته نه پرېږي. هیڅ وخت سرکشي نشي کولی. خو روح دې که وږې کله د پښو دې وغورځوله غذا او طعام دې ورته ورنه کړل بیا روح په خپله عاجزه ده. بیا روح نور د وجود نشي اداره کولی. نو موږ په دې میاشت کې د 1 کال دپاره روح چارج شوو. تقویه کوو یې د دې دپاره چې 11 میاشتې نور د موږ وجود اداره و کنټرول کا. وتصحیحا للجسد. بل حکمت روزې دا دی چې موږ صحتمند شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي صوموا تصحوا. روزه ونیسئ چې صحتمند شئ. صوموا تصحوا. روزهدار شئ چې صحتمند شئ، صحت هم جوړ شي. ولې به صحت نه جوړېږي؟ هر مرض چې دی چې ډاکټر ته ورشي هغه درته وایي چې خوراک دې کم که. وګورئ هغه څوک چې ډنګر دي کم خوراکه خلک دي هغه ته ټولو نه صحتمند خلک دي. څوک چې ډېر زیات خوري اسراف کا د هغو په وجود کې 100 قسمه امراض موجود دي. پروردگار رب العالمین کولو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفین. وخورئ وچکئ اما اسراف به نه پکې کوئ. روزه چې ده د موږ د 1 کال دپاره معده و وجود فعالوي. سبحان الله. تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې داسې یو پولادي ماشین جوړ که چې 80 کاله یا 100 کاله یا کم دې کمه 50 کاله یا کم دې کمه 30 کاله دی فعالیت وکوي. بشر څومره مغرور دی. وی موږ اوس آسمان ته ختلي یو. موږ نن طب حدیث کې د زړه عملیات او د مغز عملیات کوو. دوی ځان ته مغروره دي. څه دې کړي دي انسانه؟ په څه باندې مغروره یې؟ الله پاک یو ماشین د انسان جوړ کړی دی 80 کاله بدون د توقف نه شپه ورځ چالان دی. دی فعالیت کوي کار کوي. د انسان وجود دی لویترینه فابریکه ده د ټولې دنیا. که چیرې د انسان وجود واړوي سامان آلاتو د ورځې ته یې تبدیل کړي چې یو دومره لوی ماشین ورته جوړ کړي چې تنها یې 2 سترګو کار وکوي. بل که کوټه دومره ماشین ورته جوړوي چې د غوږونو وظیفه اجرا کا.
بل بم دومره لوی ماشین ورته جوړوي چې د خولې وظیفه اجرا کا، بل بم داسې ماشین ورته جوړوي چې د شنډو وظیفه اجرا کا، بل بم داسې ماشین ورته جوړوي چې د زړه وظیفه اجرا کا، بل بم داسې ماشین ورته جوړوي چې د جگر وظیفه اجرا کا، بل بم داسې ماشین ورته جوړوي چې د معدې، د کولمو، د پښې، د لاسو، د غوږونو، د سترګو او د ویښتو او د وجود د پوست وظیفه اجرا کا. که چیرې د انسان وجود ماشین آلاتو ته واړوي، د انسان د وجود فابریکه په کابل کې هم گنجایش نه لري چې ځای شي. خو پروردګار دومره فعال جوړ کړی دی. او یا اتیا 90 کاله دا ماشین چالان دی، شپه ورځ فعالیت کوي، هیڅ عوارض نه کوي، خو الله یې اکمالوي، الله یې ترمیموي. ترمیم یې په دې مبارکه میاشت کې دی. ټول شیان د ورځې په بندوي تر څو چې معده خپل آزاد باقي فعالیت وکولی شي، خپل ذخایر چې 11 میاشتې د پرخورۍ نه ډک شوي دي هغه تخلیه کا او خپل ځان د ماشین بیرته د 1 کال د فعالیت دپاره آماده و آراسته شي. سبحان الله. هر عبادت چې پروردګار په موږ فرض کړی دی په هغو کې لوی لوی حکمتونه د پروردګار رب العالمین ایښي دي. وتقویة للارادة، او تقویه د ارادې ده چې موږ د هر کار دپاره اراده وکړو، په هغې کې انشاءالله الله پاک موږ کامیابوي. وتعویدا علی الصبر، او په دې مبارکه میاشت کې موږ ته الله درس د صبر راکوي. ته دونه لوی درس د صبر په دې ګرمو ورځو کې، په دې اوږدو ورځو کې 14 ساعته موږ د ټولو خوراکو مشروباتو نه خودداري کوو. څو ورځې مخکې بم سهار چې چای وخوړله 10 بجې بم بیا اشتیا وه، تازه میوه یو څه بم باید خوړل، یې غرمې ډوډۍ به م وخوړه، مازدیګر به بیا اشتیا وه چې زه باید یو څه وخورم. خو اوس په دې ګرمو ورځو کې 14 ساعته د ټولو خوړلو چکلو نه ته ځان منع کوي. ته دې لوی صبر، ته دو لوی درس د صبر چې پروردګار رب العالمین یې درکوي. دلته پروردګار موږ ته درس د صبر راکوي چې موږ په هر ځای کې باید صبر وکړو. صبر تنها د معدې دپاره نه، د نااهله مسلمان دپاره. نااهله مسلمان راځي تا ته کنځاوې کوي، تا ته درد سر جوړوي، ته هغو ته درد سر مه جوړوه، هغې ته ووایه فإنني پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې چا درته کنځاوې وکولې یا یې کوشش کوله چې د تا سره لاس واچوي، جنګ وکوي، ته ورته ووایه چې انني صائم، زه چې یم روزهدار یم. یعنې زه کولی شم د تا سره لاس هم واچوم، کنځاوې هم درته وکوم، خو زه نه کوم ځکه زه روزهدار یم. دلته به صبر د ټولو شیانو دپاره اخلي. خیر دی که روژه ماته یې لږ ناوخته شوله، خیر دی که زنانه و روژه ماته یې لږ بېخونده پوخ کړی وه، خیر دی که د اولادونو څه شور و غالمغال وکوله، خیر دی که په بازار کې چا څه خبرې اضافه وکولې، نو ته خو جنګ مه کوه. برعکس دی موږ مسلمانانو معاشره نن د دې نه دومره لرې شوې ده، فاصله یې نیولې ده. او چې بازار ته ووځي ټوله ورځ د مسلمانانو جنګ و جدل دی، لاس یو د بل په جاغو په ګریوان کې دی، چې ورته وایي ولې روژه مې نیولې ده. د دومې خبرې اجازه څوک چاته نه ورکوي. ولې ډېرې خبرې به نه کوي چې اعصاب مې خراب دي، روژه مې نیولې ده. بد یې کړي چې روژه دې نیولې ده. د ما دپاره دې روژه نیولې، که د خدای دپاره دې نیولې ده. روژه دې په ما خرڅوي. دوهم ورونو، هر څومره چې بد اخلاقه یې د ځان دپاره بد اخلاقي منصوبه کوي. روژه مبارکه مه بدناموئ، دا لویه ګناه ده. ته د روژې نه لیونی جوړوي، ته د خلکو ته داسې شعور ورکوي چې روژه سړی لیونی کوي، روژه سړی بې صبره کوي، روژه سړی دې ته مجبوروي چې ټوله ورځ یو د بل سره جنګ و جدل ولري. نه ورونو، روژه د سړي نه فرشته جوړوي،
روژه د سړي نه ملائکه جوړوي، روژه د سړي نه ولی جوړوي، روژه د سړي نه صبور جوړوي، روژه د سړي نه کامل سړی او مسلمان او مؤمن جوړوي. وتعریفا بالنعمة وتربیة لمشاعر الرحمه، او د نعمت قدر موږ ته راښیي، او لمشاعر الرحمه وختې چې موږ وږي شولو موږ د فقیر او غریب د درد نه خبروي. زه اوس وږی یم، زه وایم هغه فقیر چې د بېګاه لپاره هم تمه د ډوډۍ نه لري، په دسترخوان کې هیڅ شی نشته دي، د هغو درد به څومره زیات وي. ځکه اوس وږی یم، اما په دې مطمئن یم چې ماښام ته 8 قسمه خوراک په دسترخوان را حاضرېږي. خو هغه فقیر مسکین غریب چې اوس وږی دی او د ماښام دپاره هم هیڅ تمه توقع د خوراک نه لري چې څوک به پرې رحم وکوي که به پرې ونه کوي، څوک به څه خوراک ورته ورولېږي او که به یې ورونه لېږي، په هغې باندې دلسوزي وکوئ، د هغې د حاله ځان خبر کوئ. خیر دی 4 قسمه خوراک په دسترخوان مه ایږدئ، 3 قسمه یې ته نوشیجان که، 1 قسم یې د غریب کور ته ورولېږه. روژه خو تنها دې دپاره نه ده راغلې چې موږ یې په خوله باندې ونیسو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وی 3 ډلې یا 3 کسان دي چې دی دعا پروردګار رب العالمین نه ردوي. 3 ډلې یا 3 اشخاص کسان دي چې دوی سوال د دوی دعا پروردګار رب العالمین هیڅ وخت نه ردوي. الصائم حتی یفطر، روزهدار تر څو چې روزه نه وي افطار کړي. ای روزهداره، سخت فرصت او غنیمت دی دعا پروردګار په لاس درکړی دی. ټوله ورځ الله ته په دعا لاسونه پورته که، هر سوال او حاجت او ضرورت چې لري د الله نه یې وغواړه. الله در سره وعده کړي چې روزهداره د تا دعا نه ردوم، یې تا دعا ما ته قابل دی قبول ده، زه اورم او قبلوم یې درته تر څو چې تا افطار نه دی کړی. والامام العادل، پاچای عادل، ای پاچای عادل سه د الله رحم لاس په ده نیولی وي. عادل پاچا چې هر سوال وکوي، هر دعا وکوي، الله پاک یې قبلوي. دی موږ د پاچایانو دعا ولې پروردګار رب العالمین نه قبلوي؟ موږ هم 50 پاچایان په دې 200 کالو کې د خاورو لاندې وباندې کړل. ولې دوی عادلان نه دي؟ دوی په خپل رعایت کې عدالت نه کوي، دوی د الله د احکامو مراعات نه کوي، همدا یې شان دی چې ذلیل او سرکوزي او شرمنده ژوند تیروي. ودعوة المظلوم، 3 کس یا 3 ډله په چا باندې چې ظلم او ستم او ناروا صورت نیسي. مظلوم دی، ظالم راځي، غاصب راځي، ځمکه یې ترې غصب کوي، ظالم و ناروا راځي بې ځایه یې ټکوي او وهي، ظالم او ناروا راځي کش کوي، ځمکه یې ترې غصب کوي، کور یې ترې غصب کوي، ملک او جایداد یې ترې خلي لوڅوي. دا مظلوم دی بیچاره، هیڅ زر او زور نه لري چې د ځانه دفاع وکړي. د دې مظلوم دعا پروردګار رب العالمین اوري، سوال یې پروردګار رب العالمین هیڅ وخت نه ردوي. من صام رمضان وعرف حدوده کفر ما قبله. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چا چې روژه ونیوله وعرف حدوده او د روژې حدود او بریدونه یې وپېژنل، کفر ما قبله، ټول صغایر او کباهر ګناهونه به یې الله ورته معاف وګرځوي چې د روژو نه یې مخکې دی مرتکب شوی دی. الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اول حدیث مطلق راځي، وی چا چې روژه ونیوله، چا چې روژه ونیوله او حدود د روژې یې وپېژنل، لکه مخکې خطبه کې مې چې وویل چې په ټول وجود یې روژه ونیسي، وی الله پاک به یې ټول ګناهونه ورته مغفرت.
علما د حدیث وي حتی وي که کبائر وي که صغایر حدیث مطلق راغلی نه د صغایرو ذکر کړی نه د کبایرو ذکر کړی دی په دوم حدیث کې بیا وی لما بینهن ما اجتنبت الکبایر وی چا چې روژه ونیوله او د کباهرو ګناهونو نه یې خودداري وکړه ځان ساتنه یې وکوله نور ګناهونه به یې الله پاک د روژې په برکت ټول ورته مغفرت کوه به یې بخي الصائم اذا افطر صلت عليه الملائکة حتى يفرغ څومره لوی شان دی څومره لوی رحمت پر روزهدارانو د پروردګار رب العالمین الصائم اذا افطر صلت عليه الملائکة روزهدار چې د روژې په افطاري باندې په ماتولو باندې شروع وکوي ټولې ملائکې د پروردګار په د درود وایي ای روزهداره ای ګنهګاره وخت چې روژه افطاروي داسې فکر وکوه چې د پروردګار ټولې ملائکې تا ته مغفرت د پروردګار رب العالمین غواړي صلات ملائکو مغفرت ګناهونو د انسانانو دی ملائکې چې درود وایي په پیغمبرانو افضلیت دی او په مؤمنانو دپاره مغفرت ګناهونو دی روزهداره ته روزه ماتوي اوبه دې څښې خوراکونه او طعامونه دې خورې ملائکې و عساکر د پروردګار رب العالمین ولاړ دي لاسونه یې په دعا نیولي ای پروردګار رب العالمینه دې روزهدار ته ټول ګناهونه مغفرت کړي خطرین وخت دعا وقت افطار دی وقت حتی یفرغو دا ملائکې د پروردګار ته څه وخته دې روزهدار ته مغفرت سوال کوي مغفرت ورته غواړي تر څو چې دی د افطار نه دی خلاص شوی تر څو چې دی په افطار باندې مصروف دی ملائکې همدا وایي ای پروردګار رب العالمینه دې روزهدار ته مغفرت د ګناهونو وکوي ای پروردګار تعداد ملائکو چاته معلوم دی بی حسابه بی عدده موږ یو نیک سړي ته ورځو وزر او زارۍ ورته کوو فلانی صاحب د ما دپاره د شپې دعا وکوه زه یې تا دعا ته ضرورت لرم او هغه نیک ملائکې بندگان د پروردګار رب العالمین چې په خپل ټول عمر کې مرتکب د یوې وړې غلطۍ هم نه دي شوي او شپه ورځ د الله په عبادت باندې مصروفې دي دی تا ته د ماښام د اذانه شروع تر څو چې ته د افطار د دسترخوانه پاڅېږې الله ملائکې دا وایي چې الله دې بنده ته دې روزهدار ته مغفرت د ګناهونو وکوي پروردګاره د دوی سوال د موږ په حق کې قبول و مقبول و منظور وګرځي